د لویه بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلې نامه د قاموس لیکنې لړۍ اووم درس دی. نن د کاروونکو د څرنګوالي له مخې د قاموس پر ډولونو باندې بحث کوو. کله چې موږ قاموس جوړوو لومړی باید مشخص کړو چې دغه قاموس د چا لپاره جوړوو. آیا زموږ قاموس د ماشومانو لپاره دی، د لویانو لپاره دی، د یو ژبو لپاره دی، یا د هغو کسانو لپاره دی چې په یوه ژبه پوهېږي که په ډېرو ژبو. که چیرې په لومړي وختونو کې موږ دا مشخص نه کړو، موږ به کار ډېر کړی وي، ولې د کاروونکو لپاره به دومره مؤثر نه وي. د مثال په ډول که موږ د ماشومانو لپاره قاموس جوړوو، د یوې ژبې ټول کلمات د هغې لپاره نه راجمع کوو، یوازې هغه لغتونه چې ماشومان ورسره اشنا دي، دوی ورځنی کاروبار له هغې شیانو سره دی، یا دوی وکولی شي هغه څه زده کړي چې دوی په ورځني ژوند کې استفاده کوي، هغه کلمات کې راټولوو. یا د دوه ژبو کسانو لپاره قاموس جوړوو، ضرور نه ده چې د یوې ژبې ټول اصطلاحات د هغوی لپاره راغونډ کړو، بلکې د هغې د کارونې پر اساس باندې موږ فیصله کوو چې څنګه قاموس کاروي او د کومو لغتونو اړتیا ده چې د هغې لپاره یې راټول کړو. کله چې موږ قاموس جوړوو په لومړي سر کې باید همدغه مشخص کړو. که په لومړي سر کې مشخص نه شي، زموږ کار به ډېر بېځایه وي. دا باید مشخص شي چې دغه قاموس چې زه جوړوم د دوو مشخص ژبو د ویونکو لپاره دی. دا خبر باید د قاموس د لیکلو پر مهال واضح شي. که په لیکلو پر مهال واضح نه شوه، بیا د قاموس په د کار په جریان کې دا خبر نشي واضح کېدلی، ځکه هلته بیا لغتونه راټول دي، مجبور یې هغه پروسه به مخته وړي. او دا هم باید مشخص شي دا قاموس د دوه ژبو د کاروونکو لپاره دی. او که دغه قاموس چې موږ جوړ کړی دی د ټولې نړۍ د کاروونکو لپاره دی. همداوس که د پښتو ژبې یو عام قاموس موږ جوړوو، هغه د ټولو خلکو لپاره دی. او که یوازې د سیاحت لپاره موږ قاموس جوړوو، یوازې هغه لغتونه پکې راټولوو چې د سیاحت پر مهال استفاده ترې وشي. یا د یوې ژبې هغه کاروونکي چې په یوه ژبه کې تخصص کوي، د همغې اړوند لغتونه پکې راټولوو. نو د کاروونکو د څرنګوالي له پلوه قاموس باید په لومړي سر کې مشخص شي چې دا قاموس د چا لپاره جوړوو، بیا د هغې پر اساس باندې ویي زیرمه او لغتونه ورته راټول شي او قاموس جوړ شي.